من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم او زما ډېرو زیاتو درنو خوږو مسلمانانو، عوامو، خواصو، عالمان، قاریان او په سټیج باندې ناس ډېر زیات معزز او محترم اخص الخواص مرګري زمونږه مفتیان اعظام، خصوصا زمونږ د ټولې علاقې او د ټول تحصیل بلکې د ضلع استاد القرآن او استاد د حافظانو او زمونږ په مرګونو کې یو پوی تکړه مفتی صاحب حضرت مولانا مفتی قاری روح الله صاحب سره د خپل مرګونو الله تعالی د دستاربندي ستاسو له خیر او برکت وګرځي. معزز او محترمو، دنیا کې الله تعالی ډېر کتابونه را نازل کړي دي. قرآن د هغه وحی یو حصه کما وحی چې الله تعالی د انسانیت ته هدایت لپاره را نازله کړې ده. دا وحی حضرت آدم علیه السلام باندې شروع شوې ده او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوې ده. خو په ما قبل وحی کې او په دې وحی کې او په ما قبل کتابونو کې او په دې کتاب کې یو څو فرقونه راغلي دي. یو فرق په دې کې ندار راغلی دی چې هغه کتابونه په خپل اصلي تلفظ سره او قرائت سره باقی پاتې شوي نه دي. تورات په خپل اصلي لهجه کې او اصلي لغت سره یو ټکی په دنیا په سر کې موجود نشته. زبور د دنیا په سر باندې چې کوم را نازل شوی دی په حضرت داوود علیه السلام باندې یو آیات هم د زبور په هغه لهجه کې او په هغه قرائت کې او په هغه الفاظو کې نشته لکه څنګه چې په حضرت داوود علیه السلام را نازل شوی دی. انجیل الله تعالی په عیسی علیه السلام را نازل کړی دی، خو په هغه لهجه کې او په هغه ټکو کې او په هغه عبارت سره او په هغه ژبه کې د دنیا په سر باندې یو انجیل هم مونږ ته نه ملاویږي او نه مونږ ته یو قاری ملاویږي د تورات او د انجیل او د زبور. حافظان خلا یو طرف ته چې په هغه ژبه کې چې کومو کې را نازل شوی دی قرائت کوونکي کسان هم مونږ ته نه ملاویږي. په دنیا کې د عیسایانو تعداد زمونږ نه زیات دی او عیسایان په اعتبار د کوپړې شمارې سره او د مردم شمارې سره زمونږ نه زیات دي او دا غوی ډېر لوی های کوالټي والا تعلیمي ادارې دي. په هغه تعلیمي ادارو کې چې هغه ډېرې غټې غټې یونیورسټۍ دي لکه آکسفورډ، لکه کیمبرج، لکه فلادلفیا یا نور ډېرې های لیول والا یونیورسټۍ د یورپ، په هغې کې یو مضمون پړاویږي چې مونږ ورته په خپله اصطلاح کې تیالوجي ویو او د تیالوجي مضمون دا ستاسو د دینیات یا مذهبي د شریعت علوم چې کوم دي بعینه دا د تیالوجي علوم اغلتا دا یورپی اقوام دا په یورپ کې هم وایي. بیا په دې سونه عیسایانو کې چې سونه کتابونه موجود دي، که تورات دی، که انجیل دی، که زبور دی، دا ما سره مشته تاسو لیدلی دي سره دا شرح او سره دا تفاسیر
خو په دې ټوله دنیا کې چېرته یو کس هم داسې نشته چې دا دعوه وکړي چې زه کوم قرائت کوم یا کوم الفاظ ویم دا بعینه د تورات الفاظ دي یا بعینه د انجیل الفاظ دي یا بعینه د زبور الفاظ دي. تورات او انجیل او زبور په هغه الفاظو کې نه ملاویږي، هغه عباراتو کې نه ملاویږي، یا به چېرته په اردو کې وي یا به په فارسی کې وي یا به په عربی کې وي یا به په پښتو کې وي، خو په کومه ژبه کې چې را نازل شوي دي په هغې کې نه ملاویږي. زمونږ د علوم القرآن عالمان یو ناشنا ښکلې مسله کوي او دا مسله برهان الزرکشي په خپل بهترین او اعلیترین کتاب البرهان فی علوم القرآن بهادر الزرکشي ذکر کړی ده. بهادر الزرکشي دا شافعي مصري قاهري عالم دی، هغه ذکر کړی دی. سونا زرقانی چې هغه ذکر کړی دی چې قرآن مجید ترجمه دا به بغیر د الفاظ د قرآن نو بغیر د مضمون د قرآن نه کیږي. لکه یو سړی راولګید صرف د اردو ترجمه کوي، یو سړی راولګید د فارسی ترجمه کوي، یو سړی راولګید د هندي ترجمه کوي او د قرآن الفاظ وسره نوي الحمدلله رب العالمین د عربی الفاظ وسره نوي، نو دا ناروا راغلی ده او علت ډیر ښکلي راغلی دي. تاسو که چا ترجمه وګورئ نه تفسیرونه وګورئ نو د یو آیات دوه درې څلور قسمه ترجمه کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې بخونکي مهربان دی. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په هغه ذات باندې چې په دنیا او آخرت کې مهربان دی. الحمدلله رب العالمین ستایشت الله لپاره دی. الحمدلله رب العالمین حمدونه د الله لپاره دی. الحمدلله رب العالمین ثناګانې د الله لپاره دی. ګوره درې قسمه الفاظ ما استعمال کړ. اوس دی به تفسیر شایع کی هغه په یو الفاظ سره قاری سے بشایع کی زه اب په بل الفاظ سره زبه شایع کم هغه په بل الفاظ سره چې شل کاله دیرش کاله 50 کاله تیریږي نسخه بډیری شل الفاظو کې به فرق راشي. هر یو به چې دا کم ما ویل دا د الله د طرف نه را نازل شوی دی. نو علما وی بغیر د دینه چې الفاظ د قرآن مجید د عربی نه وي د دې ترجمه بنه کیږي علی بکیږي چې الفاظ وسره موجود راغلي. بیا په دنیا کې دا څونه کتابونه چې دي په دې کې الله تعالی خپل کتاب له یو ناشنا شان ورکړی دا تقریر وګد دی او علمي دی خو په دغه انداز سره نشم کولی ځکه وخت لږ دی زلر را روانه. دا قرآن یو علم دی موږ ته فصاحت او بلاغت وي او دا فصاحت او بلاغت داسې علم راغلی دی چې په دې کې ځان له امامان مشهور راغلی دي. زمونږ یو امام دی موږ ته زمخشري وي نوم ځان سره یاد شات. زمخشري دا د لغت امام دی د عربیت امام دی. دا بعد د شامت نه دا معتزلی دی او حنفی دی او زمونږ یو بل امام دی هغه ته موږ عبدالقاهر الجرجاني وي دا حنفی معتزلی راغلی. زمخشري د دنیا په سر یو اعلی ترین کتاب لیکلی د کشاف وته ویل کیږي او د طیبی حاشیه چې بیا په کشاف باندې ګوري نو د انسان عقل حیرانی چې دا د کمی نمونه فصاحت او بلاغت الله تعالی ورکړي. او عالمان وای دا زمخشري په خپل باندې ګورو او دا عبدالقاهر الجرجاني په خپل باندې ګورو وی لولا الاعرجان لزاء فصاحه القران کدا دوانه ګوډا نور غلی نو فصاحت قرآن با پیجندل چانو چې الله تعالی دونه فصیح کلام را لګل او وی په یو آیات کې د تقدیم د تاخير بیا د تشدیدونو بیا د تاکیدونو بیا تاکید په شل قسمه تاکیدونه دي ځان له مزایا او صفات بیانې د الفاظو کې دونه لوی فرق راغلی دی چې الفاظ په یو قسمه باندې ویني یو معنا ور کوي بل قسمه چې ویني بل معنا ور کوي او چې بل قسمه ویني بل معنا ور کوي. تاسو لري پښتو کې وګورئ کنه تاسو چې پښتو کې چاته وې راشه لکه نو څو ګورئ دا یو لهجه ده راشه لکه کنه نو دا کنه می چې وسره زیات کو نو دا د ترحم الفاظ راغلي دي. راشه کنه لکه ور کنه می چې تلر کنه دوست د غضب الفاظ راغلي دي یو الفاظ راغلي دي. خو فیو الفاظ کې چې یو ټکی ډیر شي نو معنی یو شان شي او چې یو ټکی کم شي نو معنی بل شان شي. نو ستا په پښتو کې چې دونه فصیح جبه نه دراغلي یو ټکی چې یو شان شي نو معنی یو شان شي او یو ټکی چې بل شان شي نو معنی بل شان شي. نو د الله په کتاب کې بسونه لوی فصاحت او بلاغت راغلي.
ما د خپل اکابر متعلق اوریدلی دي زمونږ د دیوبندي اکابر کې اور ډېر عالم تیر شوی دی هغه ته مونږ انور شاه کشمیری وی دا ځان سریات ساته په عالمانو د دیوبند کې په اعتبار د علم سره بیا د علم الحديث په شان سره د امام کشمیری په شانته شخصیت ډېره مشکل راغلی حضرت کشمیری صاحب فرمایل وی ما په دې دیالس یا 1200 کال کې د حنفیت لپاره دونه خدمت کړې دي چې د 300 د 1200 کالو مليان امامان پیدا شي نو دونه خدمت په د حنفیت نشوي لکه څنګه چې ما کړې دي هما په خطبات احمد علی لاهوري کې نه لیدلې دي چې حضرت کشمیری صاحب به هر څه کول درس وکاو تقریر وکاو همز به نه شو کوله مستوى چې کله مخکې شو بس چپ شو بیا چې به کله مخکې شو چپ شو موږ به د امامته نشو کولی شاته موږ به کولی شو خدای امامته موږ به مخکې نشو کولی ولی ځکه د امامته په موږ کې موږ قرائت کوو سپکی کوو قرائت امام قرائت کوي او تاسو چپ ولاړی په دې مسله پیږي او کنه پیږي قرائت څوک کی تاسو کوي کې امام یې کوي نو امام قرائت کوي او تاسو چپ ولاړی بیا چې امام قرائت کوي او امام په دې قرائت باندې پويږي په معانی باندې پويږي او بیا پویدل د حضرت کشمیری غونتی پویدل راغلی وي ناغه د یو مسلې نه په اعتبار د فصاحت او بلاغت سره او په اعتبار د معانی سره او په اعتبار د اسباب النزول سره استخراج سره ډېری مسلې روباسي او حضرت کشمیری شبا کله نا کله د مانځنه رستو شو شابه وتوی ولی وې د الله په کتاب کې می نظر وردن نشي د الله د کتاب فصاحت او بلاغت ته وګورم او د الله د کتاب د فصاحت او بلاغت کې چې دماغ وردن نکم نو زما دون دماغ وردن نشي چې بیا قاصر شم دا تلاوت نشم کوله الفاظ ډیر فصیح راغلي ګوره زمونږ تلاوتونه یو شان راغلي دي قاریان چې کلی مزیدار تلاوتونه کوي د انسان په دیړه کې نه لار کې ګوري دا ځان سره یاد ساته تاسو به چرته نو اوریدلی جمال عبد الناصر دا د مصر یو لوی صدر تیر شوی او مصری لهجه ډېر اعلی لهجه په قرائتونو کې او یو مقوله د زمونږ د اکابرین دیوبند وی قرآن دا نازل شوی په مدینه منوره کې لیکلی رومیانو دی او وینه مصریانو کړی دا او پیشوی په الحمدلله هندیان دي د هندیان نه مراد علماء دیوبند قرآن را نازل شوی په کوم ځای کې په مدینه منوره کې او د قرآن لهجه او کلی ترکیب سره وینا د چاره د مصریانو قار لیکل د روم والا کار دی خطاطی د روم والا کار دی او فهم او ادراک ته معانی د علماء دیوبند او د هندیانو کار راغلی دی نو دا مصریان ډېر ښکلي قرائتونه کوي د دوی اصلي داخلي دی قرائت ته جوړې راغلي دي ګوري دا راته ګپ نه لګو خلې دې قرائت ته جوړې راغلي چې عامي خبرې کوي نو ته به چې په خپل انداز کې کوي چې عام انداز کې د مصری لهجه ځان له لهجه راغلي دا ګوري ښه ځاله ته ما د شامیانو سره د ناستې دا وی لهجه کې دونه میټاس نشته عراقیانو سره د سعودي کې ناستې دا غي لهجه کې دونه میټاس نشته لکه د دې مثال د تذب بختو کې داسې در کومه کنه تاسو هم خبرې کوي کنه وای خبرې کوي کنه وزیرستان والا خبرې کوي او کنه کوي وای وزیرستان والا چې خبرې کوي اسنه ناشوي جګړه را سره ونه کوي وزیرستان والا چې خبرې کوي ته چا په ټیمګي کې کانې چولې د ډزا ډوزي ته نخېږي بالکل مونږ په پیګونو چې دا دوی سوي بنوالم خبرې د بنوالو خبرې لګه گزاره کوي او وزیرستان والا چې کینې نو ډز ډوزي خېږي مونږ په نه پیګو چې دوی څنګه خبرې کوي بیا زمونږ هم خبرې جو د ثواب والم خبرې راغلي د ثوابه پښتو فصیح ترینه پښتو پټول کې پی کې راغلي اعلی بهترینه پسته لهجه راغلي چې عامي خبرې د سره کینو ته چې دا خبرې را سره کولې نو ګوره یو پښتو کې راغلي دغه ثواب والی یو شان وي دا مونږه 400 والی بل شان وي او پریدو ته خدای الله تعالی ورسوا ناغه چې مسکین هغه بجلیګور مولا صاحب پیخي کړی سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتنتبه چې جګړه را سره کوي دا ارچ خپل لهجه راغلي دغه شانتي په عربو کې راغلي د بیروتیانو ځان لهجه دي لبنانیان وته عراقیان ځان لري مصریان ځان لري سعودیان ځان راغلي خدای مصریانو دا خدای الله تعالی بس قرائت ته سما کړی دا ګوري ځکه مونږ یو چې قرائت دا د مصریانو قرائت راغلی دی دا قرائتونه بخپل خاص انداز سره کوي د کې ثواب د تجوید از د کول دا د واجبات او د فرائض نه راغلی دی په قدر د دونه چې صلات په دی باندې جایز شي دا واجبات او فرائض نه خان
انداز کې وینا دا بهتر شی راغلی دی دا الله تعالی د طرفه امر راغلی دی ورتل القرآن ترتیلا صحابه به کوشش کو چې مونږ مقه الفاظ یو چې کوم مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نورې دی نو دې کې خیر او برکت راغلی الفاظ د حدیث کې کوشش کوي چې حق شانی وي بیا الفاظ د قرآن خو چې خامخا ته پاک انداز وي چې کوم انداز د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو د قرائت شعبه د تجوید شعبه دا د کتاب الله د علم د علوم نه یو اعلی کل شعبه راغلی را په دې کې به تر یو کتاب نوم والما تاسو قاریان صاحبان خدا شاطبی او د ابن اسیر کتابونه الششر العشر فی قراءة العصر د کوسن راغلی دی دې کې یو کل کتاب نن سبا راغلی الکامل د ابن جباره وته ویل کیږي لاس جن لکه نه راغلی سو الكامل لابن جباره الكامل لابن جباره في قراءات فقراءتون كده ابن جباره قراءات او بیا الكامل غنت لسل لك كتاب لیکلی دی نو الله تعالی د استاسو په دې لهجو کې خیر او برکت واچي دا بهتر کاوش راغلی دی دا خولي طریقه راغلی دا او خولي انداز سره قراءت کول چې د انسان پړ کې نه یو خولي منظر پیش کی داخله ما تاسو ته خبره د جمال عبد الناصر شروع کړو زمونږ قاری عبدالباسط صاحب مونږ چې واړو نو بس د خپل قرائت کې لګیا بو اوس لاړه وفات شو دا ټول طرزونه د قاریانو صاحبانو ته پاتې شوی دي سو کوي دا قاری ناصر احمد علي دا د باسط طرز کوي ها باسط د اصل کې مصری او په هغه زمانه کې د روس بادشاہ راغلی خروشیف نوم ځان سره یاد ساتي خروشیف دا د روس بادشاہ دینه خدای مني او رسول مني روسیان نه خدای مني نه رسول مني نه کتاب بسو مني خدای مصریانو یو عجیبه طریقه را او هغه عجیبه طریقه دا چې دوی کینی نو هم تلاوت کوي چې دوی ډوډۍ خوري نو هم تلاوت کوي چې دوی ډوډۍ نه فارغ شي نو هم تلاوت کوي نو چې چا د کوم شي سره مناسبت نه نو دوی هر وخت کې تلاوتونه کوي به سر کې قاهره کې دا رواجونه راغلي دي نو عام عمومي د بادشاہ مجلسو خو باسط ته وی چې تلاوت وکړه نو د روس بادشاہ نه خدای مني او رسول مني خو باسط تلاوت شروع باسط چې کله تلاوت شروع نو د روس د بادشاہ د سترګو ته چې کله او قتل نو پاغي باندې یو خرا روانه نو چاوته وي څنګه او خرا روانه ني وی نه پیغام خو په دې کلام کې نه اثر راغلی دی نه پیغام خو په دې الفاظو کې اثر راغلی دی نه خدای منو نه رسول منو نه کلام منو خو بیا الفاظ داسې الفاظ راغلی دي الفاظ داسې بهترین خسته الفاظ راغلي چې په معنی باندې پیغام نو بیا هم الله تعالی ان شاء الله د دې الفاظ اثر پتا سو باندې کوي او یو ناشنا واقع می په زورخانی کې نه لیدلې و دا درې غټ مخالفینو د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ابو جهل ناکاروم په جهل کې مړ شو یو ابو لهب هم د قشان په جهل کې مړ شوی دی او یو ابو سفیان دی الله تعالی او بیا ایمان نصیب کړی دی د الله ر پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور داسې تکونی غونته راغلی تکونی دی ته ویل کېږي د سموسې په شکل کې درې ګوټه راغلی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې تلاوت کا د سار تلاوت د شپې تلاوت د تهجد تلاوت د په شریعت کې اعلی ترین تلاوتونه راغلي د ته ملائک تبدیلیږي د اعلی تلاوتونه راغلي نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم تلاوت کا ابو جهل امراغي او کونه ته درید ابو لهب امراغي او کونه ته درید او ابو سفیان هم بل کونه ته بیا چې کله روانېدل نو لار کې د یو بل سره ملو شو نو چې دا مشران ملو شي او مخالف ته سر ټیټي نو بد خبري نو یو ته وسل راغلي وي یره وی صفه خبره تکوما چې محمد صلی الله علیه وسلم دا زمونږ د طرفه د تلاوت اوریدو لپاره راغلیم وی لکه ګوري کدي قوم ته دا پتو لګی دا چې زمونږ د قوم دا دریوانه مشران دا د تلاوت اوریدو لپاره د محمد صلی الله علیه وسلم کور ته زی دا ټول خلک به ایمان وروړي وی ز قسم دی پلات منات او زبان سبب ناراض او یاد ساته نسواری ني دا پروس کې 15 قسم خوري 100 قسم خوري 15 ها کینا محمد عالم نوم دی لیکل عالم خانه په دې کار نه کیږي اشین غوګه راولېګا خبره مې عالم خانه بچی ته دا کوله چې ګوره نسواری ډېر قسمونه خوري او قسم دی او قران دی خو بیا چې کله دا شونډه نه
خارق شروع کینو بیا مونږ ډیر قسمونه خورو چې مونږ به چین اسکو چې عادت زما ده او چې اسکو نو کم به اسکو خو چې تر ما سم خلاص کړي نه نو کار نه جوړیږي ګوره دا یاد ساته خبره مې دا کوله چې بیا ما سخوتن په نشاو لګیدا نشه نه ده چې مونږ وی چې دا نشه خو خوان ده د قران هغه خوان بیا ما سخوتن را لکې ناستل سار چې بیا روانيږي یو بل سره ملو شو وې دا بس چل کو بیا په درې مش په بیا دا چلو شو خو د قران یو اثر راغلیو هغه اثر بیا اخر کې مجبور شو او ابو سفیان صاحب د ایمان وروړه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو د قران د الفاظ خپل خیر دی خپل برکت دی نفس الفاظ چې سمه الله تعالی په غزه کې خیر او برکت را نازلې دا مدرسه ده الله تعالی کامیاب کی دا زمونږ د حضرت مفتی قاری روح الله روحانی او د مرګرو په کاوش باندې مونږ ډیر زیات خوشاله الله دې مدرسه کې خیر او برکت واچي د تکلیفونو مصیبتونو نه الله تعالی په امان کې وساته او زما لګي خبرې به په ډېری باندې منزوروي ځکه قاری صاحب زما باندې لګو لوډ زیات دی نو چې لوډ زیات دی نو بس زما لګي خبرې به په ډېرو منزوروي او مجلس کې الله تعالی خیر او برکت واچو او د تکلیف او مصیبت تم الله تعالی په امان کې